له عثمان خواجه سره د ICC وروستی چلند او پر وړاندې د نړیوالو لوبغاړو ځواب. استرالیایي لوبغاړي عثمان خواجه سره د فلسطین له خلکو د ملاتړ له امله د کرکټ نړیوالې شورا وروستی چلند د نړیوالو لوبغاړو لخوا له غبرګون سره مخ شوی او ډیریو د نوموړي په ملاتړ رادنګلي. تازه د استرالیا لوبډل مشر پټ کامینز د خپل لوبغاړي د پیغام او دریځ ننګه کړې او ویلي دي موږ د عثمان خواجه ملاتړ کوو. فکر کوم نوموړی د هغه څه لپاره دریځ اخلي چې ورباندې باور لري او دا کار په ډیر درناوي سره کوي. پټ کامینز وړاندې د ښاغلي خواجه پیغام تکرار کړی او زیاته کړې ده چې د ټولو ژوند مساوي دی او فکر نه کوم په دې کې د چا به احترامي شوې وي. تر دې وړاندې پخوانی کرکټر مایکل هولډینګ د کرکټ نړیواله شورا د عثمان خواجه پر وړاندې په دوه ګوني چلند تورنه کړې وه. ښاغلي هولډینګ نیوکه کړې وه که د کرکټ نړیواله شورا داسې کوي نو ولې ځینو لوبغاړو ته د تورپوستو د حقونو په درناوي په یو زنګون د کېناستو اجازه ورکوي. عثمان خواجه له پاکستان سره د ټیسټ سیالیو د تمریناتو پر مهال د فلسطینیانو په ملاتړ په خپلو بوټانو د ټولو ژوند مساوي دی پیغام لیکلی و چې د کرکټ نړیوالې شورا لخوا خبرداری ورکړل شو که له یاد پیغام سره خپل بوټان په پښو کړي له لوبې به یې کینوي. نوموړي بیا د پاکستان پر وړاندې یاد بوټونه نه وو په پښو کړي خو د فلسطین له خلکو یې د ملاتړ لپاره په لاس توره پټۍ تړلې وه چې په دې وروستیو کې د کرکټ نړیوالې شورا لخوا ناغه شو. د ICC دا کار د مینوالو او ځینو لوبغاړو له نیوکو سره مخ شو. عثمان خواجه دا مهال هم په خپلو سوشل اکاونټونو د فلسطین د ملاتړ لپاره د خپل پیغام په اړه څرګندونې کوي او د نوموړي دا دریځ د ډیرو مینوالو لخوا ستایل شوی او ځینو لوبغاړو یې هم ملاتړ کړی.